بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران مینوالو، زم بلال حمزه خشکیوال او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو په دې ویډیو کې به موږ دا زده کړه کوو چې موږ به د موبایل لپاره مایک څنګه تیارو. د موبایل لپاره به موږ مایک څنګه تیارو چې کم از کم 10-20 فوټ تار ورته لګېدلي او د لرې نه HD آډیو ریکارډینګ کوي، ښه صفا طریقې سره آډیو ریکارډینګ کوي. نو مینوالو شروع کوو موږ سره اوسئ. جرار ټیکنیکل سبسکرایب کول مه هیروئ. مینوالو د دې لپاره باید د څه ضرورت وي؟ د دې لپاره باید د یو هینډ فری ضرورت وي، ایرفون صرف او د نور څومره تار تاسو لګوئ، څومره کیبل ورته لګوئ، 10 فوټ لګوئ، 20 فوټ کیبل ورته لګوئ، هغه تار بوله تاسو راوړئ. اوس مینوالو د دې لپاره به کوم هینډ فری ضرورت وي؟ د هغه هینډ فری ضرورت به کوم کې چې دا سرکټ لګېدلی وي. دې خوا به تاسو ته مخامخ کاري، کوم کې چې دا سرکټ لګېدلی وي. دې ته ګوره، دا کټ چې په کوم هینډ فری کې لګېدلی وي هغه به د هغې ضرورت به وي. نو مینوالو اوس راځئ زر شروع کوو چې ټایم ضایع نه شي او تاسو زده کړه وموکئ. مینوالو دا به موږ کولو کړو، دې کې دنده یو مایک لګېدلی دی او یو سویچ لګېدلی، بټن پکې لګېدلی ده. دا چې کله زه کولو کومه دې خو ګورئ، دا مایک دی، تاسو ته مخامخ ښکاري، دا مایک دی او دا چې دا سویچ دا بټن ده، تاسو ته ښکاري. نو موږ که د هینډ فری نه جوړو نو دا مایک به استعمال کوو. که تاسو غواړئ چې موږ HD آډیو ریکارډینګ وکړو، د دې نه ښه طریقې سره وکړو، نو د دې لپاره بل نور مایکروفون هم ملاویږي. دې خوا تاسو ته ښکاري مخامخ، دا تاسو بازار نه هم اخیستی شئ، بالکل ارزان قیمت سره ملاویږي. دا وړوکی دی او دا چې دی الریډي غټ دی، نو د دې به خامخا کوالټي د آډیو ریکارډینګ ښه وي. نو مینوالو دا به اوس موږ څنګه تیارو؟ دې لپاره به د کم پن ضرورت وي چې په هغه کې 4 کنیکشن وي. دې خوا تاسو ته ښکاري، 1 کنیکشن، 2 کنیکشن، 3 او 4. دغه 4 کنیکشن والا پن چې دی په دې کې استعمالیږي. د دې نه کم وي، مثلا دا یو داسې پن وي لکه دا رنګې، نو دا په دې کې نه استعمالیږي. موبایل لپاره دا صرف او صرف د آډیو لپاره استعمالیږي، آډیو اورېدو لپاره 1 2 او 3 دا نه دی. نو موږ به دا پن استعمالو. اوس به کنیکشن دی کې د کم ځای نه اخلو چې موږ دپاره مایک کار وکړي، او بیا دی کې چې دی ګراوند کم دی او پازیټیو کم دی، یعنی په پښتو کې ګرم تار کم دی او یخ تار کم دی. نو دې کې مینوالو یو تار به دې ته موږ ټچ کوو، دې کنیکشن ته، او بل تار به موږ دې ته کنیکشن کوو. یو کنیکشن به د دې نه اخلو، بل به د دې نه اخلو. پازیټیو چې دی نو هغه به موږ دا بار سایډ والا چې کوم دی دا پازیټیو اخلو، دا به نیګیټیو اخلو. اوس دا به موږ څنګه اخلو؟ دا خو دې کې پته نه لګي چې دې کې دغه تار کوم ځای کې دی. بل خبرې نه موږ مینوالو خبروم، د دې لپاره به کوم هینډ فری ضرورت وي؟ همدغه هینډ فری ضرورت به کوم کې چې مایک آوټ لګېدلی دی. خو ګورئ، دا آوټ مایک لګېدلی غټ هم دی. بل دې هینډ فری کې مایک ان لګېدلی، نو دا تاسو نشئ اخیستی. دې کې دا وړوکی شان مایک دی، تاسو ته ښکاري. نو دا تاسو د دې نه اخیستی نشئ، که دا تاسو مات هم کې، خو د دې نه اخیستل مشکل دي، او نه د دې نه تاسو کنیکشن په اسانه اخیستی شئ. دې خوا تاسو ګورئ، نو داسې هینډ فری به نه استعمالوئ، ولې چې دې نه تاسو مایک نشئ اخیستی. کومه چې ارزانه هینډ فری وي، یعنې دا هینډ فری ارزانه وي، دا هینډ فری خامخا څه ناڅه ګرانه وي، نو دغه مایک والا به نه استعمالوئ. نو مینوالو اوس موږ ته خو دې کې کنیکشن پته نه لګي چې کوم کنیکشن دی. لکه زه به ورته ووایم چې ما ته پته ده چې دا کوم کلر والا دی دغه دی، خو تاسو ته پته نه لګي. نو تاسو به الریډي ته بل تار اچوئ، دا پن به تاسو کولاو کړئ. دې پن کولاوېدو څه طریقه ده؟ دا تار به ترې کټ کړئ چې په هر څه طریقې سره یې پن به ترې وباسئ. نو ما سره خو تیار هم پروت دی، خو زه دې بیا هم د وباسم چې تاسو ووینئ. دې خو ګوره تاسو پن مې ترې لر کړو، پن لر شو دی نه. اوس به دې کې کنیکشن موږ څنګه معلوموو چې موږ کوم ته کنیکشن ولګوو؟ که تاسو خپله نشئ لګولی، کوم ځای کې چې دا دغه والا مستریان ناست وي، که ټانکۍ چې کومې لګوي کنیکشن یې لګوي، د سوري زه به ورته دغه کومه، دا په دې باندې چې کومې ټانکۍ لګوي، نو تاسو به هیله ورشئ، ای به د ټانکه ولګوي، کنیکشن به ولګوي. کنیکشن به تاسو کوم ته لګوئ؟ دې کې به تاسو ولګوئ. یو کنیکشن خو دا شو کتونکو، تاسو ته مایي دا پازیټیو شو، نو کنیکشن به یو د دې ځای نه واخلئ. تاسو ته به بالکل مخامخ ښکاري. یو کنیکشن به تاسو واخلئ د دې ځای نه، دا دې ځای نه.
دویم کنیکشن ورپسې چې کوم دی د دې نه به والي. صحیح شو؟ دا یو کنیکشن د دې یو شو او دا یو د دې یو شو. دا نور چې کوم دوه پاتې شو دا د دې سر ته دپاره دي. دغه سره به تاسو نه چیړئ، تاسو به خپل کنیکشن د دې نه واخلئ. نو کنیکشن اوس الریډي ما اخیستی مینوال زه به تاسو ته تار وښیم. کنیکشن ستاسو وړاندې ما اخیستی شم، خو الریډي د ویډیو د لږ کولو دپاره ما تیار کنیکشن اخیستی دی. خو ګورئ تاسو ته به نږدې کړم. یو کنیکشن ما دا دی اخیستی دی، بل مې دا دی اخیستی دی. صحیح شو؟ یو دا کنیکشن شو، بل کنیکشن دا شو. اوس به دې ته موږ مایک څنګه ټچ کوو؟ نو تاسو ته ما وویل چې دا پازیټیو دی، دا سایډ والا دا غټ چې کوم دی دا پکې پازیټیو دی. دی خو ګورئ دا پازیټیو دی او دا نیګیټیو دی. نو دې ځای کې به موږ کوم چې موږ ریډ لګولې دا پازیټیو شو او دا بل نیګیټیو شو. دغه شانته به موږ دې تر اخر سر ته نیګیټیو او پازیټیو دې کې څنګه معلومو؟ په دې مایکروفون کې یا په دې یو کې. سوري تاسو ور به هینډ فری والی تاسو په دې کې څنګه معلوموي؟ نو په دې کې ډېر په اسانه سره معلومیږي. بل خبره هم ور تاسو ته نه دی معلوم، یو طرف ته کنیکشن ولګوي. مثلا دې نه خو به الریډي موږ دا سویچ کټ کوو، دې ته زموږ حاجت نشته. دا تارونه دې ښکاره شو، په دې باندې کور دی او کور د وجې دې ته کرنټ نه پاس کېږي، انسولیشن دی پې. نو د دې نه انسولیشن دا کلر لرکول دپاره به دې تاسو اور بل کې لږ شانتې او دا به دا کلر به ترې لر کې. چې کلر ترې لر شو نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا به تاسو دې ته کنیکشن ولګوئ. نو کتونکو د دې لپاره ما سره یو بل مایک هم شته دی، تاسو ته مخامخ شو کوم. بل ما سره دا یو مایک دی، دې ته الریډي کنیکشن لګېدلی دی. دا ریډ چې کوم دی دا پازیټیو دی او دا نیګیټیو دی. نو دغه رنګې به موږ چې کوم دې ځای کې تاسو ته ما چې دا پازیټیو دی ته پازیټیو لګوي او دې ته به نیګیټیو. نو دغه رنګې به دلته موږ هم پازیټیو او نیګیټیو ولګوو. چې دا موږ پازیټیو نیګیټیو ولګوو زموږ دپاره مایک تیار شو. په موبایل کې به تاسو ریکارډینګ هم کولی شئ. دغه رنګې که تاسو ویډیو کوئ او لرې مایک لګول غواړئ نو بالکل دا به تاسو د لرې ځای نه اواز هم راکاږي. نو کتونکو دا هغه مایک و چې تیار شو، بالکل اسان طریقې سره تیار شو. اوس دې ته خو ما الریډي کیبل لږ اچولی، که تاسو ته څومره کیبل اچوئ نو اچولی شئ ورته. دا مایک تیار شو. که د دې نه موږ تیارو د هینډ فری نه نو دا به دې لر کړو او دا به موږ تاسو ته چې دې ته به اور ولګوئ او دې نه به دا کلر لر کې لږ شانتې نه او دې ته بیا کنیکشن ولګوئ. دې ته ګوره دا طریقه به کنیکشن او دې نه بیا به انسولیشن چې کوم ټایپ دی هغه به ترې تاو کوئ. دې خو ګورئ مایک تیارېدو والا دی. کتونکو دا مایک موږ سره تیار شو. کنیکشن تاسو چل ځکه نور به بیا خپله تیاروئ. یو کنیکشن دا شو او یو دا دی. دلته کې مایک ته ولګېدل، دا مایک دی. او کتونکو که تاسو ایچ ډي کوالټۍ سره ریکارډینګ کول غواړئ نو بیا به تاسو دا مایک استعمالوئ. دې خوا تاسو ورته وګورئ ځکه الریډي دا د دې نه په سایز کې هم غټ دی. دې کې چې کوم ټرانزسټر لګېدلی هغه به هم د دې نه غټ وي. نو فرق پکې به خامخا وي. مینوالو که دا تاسو غواړئ چې موږ ته دا میلو شي نو دا تاسو بازار کې د مایک والا چې کوم مایکونه سموي یا مایک خرڅولو والی زیاتره دا هغې سره میلاویږي. دا غټ مایک چې خرڅوي دا هغې سره میلاویږي. مینوالو اوس بار ته زه دا په پاڼه باندې دا کنیکشن یې جوړ کړم چې دا کنیکشن یې موږ په پیج په پاڼه باندې ووینو او خپل کنیکشن ته جوړ کړو. دې خو ګورئ دا پن چې کوم دی دې کې 3 کنیکشن یې لګېدلي. مثلا دا پن شو، دې کې یو کنیکشن دا شو، بل دا دی او بل دا شو. صحیح شو؟ یو کنیکشن 2 3 4. اوس به دې کې تاسو مایک دپاره کم یو اخلئ او دغه دپاره به کم یو اخلئ. دې خو تاسو ګوره 3 کنیکشن شوې، داسې د دې آوټ سایډ ته دې کنیکشن وتی. ټیک شه؟ نو موږ به په اسان حساب سره یو سوري لږ به غټ جوړ کړم. دې رنګ دې ډیزاین کې وي. دا پن وي کوم چې
د هند فری والا پین دی خو ګوره دا پین دی خو دې کې 2 کنیکشن دي او دې کې چې کوم دی دې کې با 100 کنیکشن وي دې کې 103 دي او د مایک والا چې دی نو هغه کې به الریډي سلور وي یو د خواته ګوره یو کنیکشن تاسو ته نږدې کوم په دې چې تاسو ته برابر ښکاري سوري نږدې بیا صحیح نه ښیي 1 2 3 او 4 اوس مایک دپاره تاسو د کوم یو نه اخلئ یو کنیکشن به تاسو دا واخلئ او بل به دا واخلئ د دې په میس کې به څه لګي دې په میس کې به مایک ښه جي د کنیکشن نه شو د مایک دلته کې به دا مایک ولګېدو ټیک ده اوس راځو سمپل شانته یو بلې خبرې ته د دې ویډیو په کمنټس کې به تاسو د خپل موبایل نمبر ولیکئ هغه نمبر به ولیکئ چې کم کولو وي کولو مطلب دا دی چې تاسو ته پې کال SMS کیدی شي او صرف پاکستان نو مینوالو د قراندازۍ په دغه کې به موږ هغې ته مایک لیږو چې 2 کسان راغلل نو هغې ته موږ مایک لیږو او مایک به څنګه لیږو چې داسې مایک به لیږو چې کم از کم 20 فوټ تار به وته خو موږ به خپل کور کې تیار کړي که په هغې باندې مینوالو 50 روپۍ خرچه راشي یا 500 روپۍ خرچه راشي هغه خرچه دونه خبره نه ده خو مطلب دی تاسو خپل قسمت معلوم کې د دې ویډیو په کمنټس کې یوټیوب کې د دې ویډیو په کمنټس کې به تاسو څه ولیکئ خپل موبایل نمبر خو یو ځل به لیکئ او هغه کسان به لیکي چا چې چینل سبسکرایب کړی دی مینوالو که تاسو په دویم ځل لیکئ نو د بل جیمیل نه لاګین شئ او بیا کمنټس وکئ چینل سبسکرایب کړئ او کمنټس وکئ چینل چې کله تاسو سبسکرایب کړئ نو د هغې نه 5 منټ بعد به تاسو کمنټس کوئ ټیک ده که د هغې نه تاسو مخکې کمنټس وکړو نو هغه به تاسو انسبسکرایب کې کنسیډر کیږي او هغې په قراندازۍ کې به حصه نه وي نو مینوالو موږ به ورته 20 فوټ کې تار لیږو 20 فوټ تار مایک به ورته لیږو ټیک ده که یو کس وکړو د هغه خپل قسمت دی هغه یو کس ته به مایک زی غونډه خرچه به زمونږ وي غونډه خرچه به مونږ کوو که هغه د ډاک خرچه ده او که د مایک خرچه ده نو بالکل فری به ورته میلاویږي نو خپل قسمت معلومولو لپاره تاسو کمنټس وکړئ لاندې صرف او صرف د موبایل نمبر بیا به قراندازي مونږ کوو نو مینوالو زمونږ چینل چې ضرور سبسکرایب کړئ او را روان ویډیو چې کوم نو هغه به زمونږ د دې مایک دپاره چې مونږ به غټ مایک څنګه لګو لکه دا یو مایک به موږ موبایل ته څنګه لګو تاسو ته مخامخ ښکاري دا مایک به موږ موبایل ته څنګه کنیکټ کوو نو د هغې لپاره به انشاءالله را روان ویډیو موږ تیارو نو کوشش وکړئ چې هغه ویډیو موږ ګوره ځکه چې بیا د دې خو به نور هم زبردست اواز وي بغیر سرکټه به موږ انسټالو موبایل ته ټیک ده او دغه رنګې که تاسو داسې مایک اخیستل غواړئ نو داسې مایک کیږي په 1500 روپۍ باندې په بازار کې ملاویږي هغه به راغواړئ ځکه دا ښه کوالټۍ والا دی دې کې ملاویږي په 200-300 باندې ملاویږي خو هغه مایک نه اوریجنل مایک تاسو تیاروئ بالکل کلیر صفا د سټوډیو رنګ ریکارډینګ به پې کیږي او بله خبره دا ده که ارزان مایک تاسو والئ نو یې ریکارډینګ نه کیږي د هغې نه به ښه دا وي چې تاسو بیا دا مایک ځان له تیار کړئ دا مایکروفون راوړئ او د دې نه ځان ته مایک تیار کړئ که د دې نه نه وي نو د هینډ فری دا ښه اواز ریکارډ کوي دې خوا تاسو ته ګورئ نو مینوالو بیا مې چې چینل سبسکرایب کړئ کمنټس وکړئ په کمنټس کې خپل موبایل نمبر ولیکئ او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ او انشاءالله چې هغې که پاکستان کې په هر ځای کې وي هغې ته به مایک په ډاک په ذریعه باندې رسي زموږ د طرف نه بالکل فری نو اوس به هغه قسمت والا څوک وي کمنټس تاسو کې خپل قسمت معلوم کې چې آیا زمون قسمت ښه دی که نه دی ښه نو مینوالو اوس ماله را روان ویډیو پورې اجازت راکړئ ویډیو خو غټه شوه خو بیا هم بخښنه غواړم اجازت درنه غواړم د الله په امان